نن د 1444 جمادی الثاني 19 د پنجشنبې ورځ په سلنګونو کې هوا وریځ ده. مسافروړونکو موټرو ته له دواړو خواوو د چاین او زنځیر په تړلو سره د تګ راتګ اجازه ده. همدارنګه د سلنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي ترڅو د ورځې په جریان کې باروړونکو موټرو ته هم له یوې خوا د تګ راتګ زمینه مساعده کړي. همدارنګه د غور هرات د غور کابل لویې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي. د بګک بند هم خلاص شوی دی. یوازې په غور کې د غوک او بایان بندونو باندې کار روان دی ترڅو هغه هم ژر تر ژره د تګ راتګ لپاره برابر سي. همدارنګه د بامیانو ابقول او کرمان ورس مسیرونه تر اوسه پورې لا هم د ترافیکو پر مخ بند دي، خو د ټولګټو ریاست کوشش کوي ترڅو هغه هم ژر تر ژر خلاص کړي. د دایکنډي د قوناق کوتل خلاص شوی دی، پر نورو لارو باندې کار په چټکۍ سره جریان لري. یوازې د بدخشان ولایت سرکینه ولسوالۍ لار لا هم د ترافیکو پر مخ بنده ده. د ټولګټو وزارت ټولو ولایتي ریاستونو ته ټول امکانات برابر کړي دي او هغوی ته جدي سپارښتنې کړي دي ترڅو لویې لارې د ټولګټو ولایتي ریاستونه همدارنګه له خصوصي سکتور سره په قرارداد باندې خلاصې وساتي. له ټولو هیوادوالو په درنښت هیله کوو ترڅو پر هغو لارو چې واورې دي او یا اټکل د واورو شوی دی له ځان سره چاین او زنځیر ولري او له ځان سره روغنیات ولري ترڅو له مشکلاتو خوندي واوسو.